اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. اوس د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د هیواد په کچه د جغرافیایي معلوماتو په برخه کې د فعالیتونو او کړنو د تنظیم او مدیریت مسؤلیت لري چې د جغرافیایي معلوماتو یو واحد او مرکزی مرجع په توګه فعالیت ترسره کوي. د تیر یو کال کې د دې ریاست تر چتر لاندې چې کومې مهمې او عمده کړنې شوې دي د وخت نه ضایع کولو سره راځو هغې ته. په پیل کې د زلزله ځپلو سیمو سره د مرستو د تنظیم کمیسیون چې د مختلفو وزارتونو او اداراتو ترکیب څخه جوړ دی او د احصایې او معلوماتو ملي اداره یې غړیتوب لري، د همدې کمیسیون تر چتر لاندې مختلفې کمیټې فعالیت کوي چې یوه یې د سروې کمیټه ده او د سروې کمیټې مسؤلیت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته سپارل شوی دی چې د سروې کمیټه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت، د پیښو سره د مبارزې وزارت او همدارنګه د سرې میاشتې ټولنه غړیتوب لري. د یادو وزارتونو او اداراتو سره په مشترکه توګه د زلزله ځپلو سیمو د کورونو سروې د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو ولسوالیو کې ترسره شوه چې دا مهال ارقام د تحلیل او ارزونې لاندې دي. د زلزله ځپلو سیمو سروې یوه د مهمو او اساسي سروېګانو څخه شمیرل کیږي چې د دې سروې په بنسټ به زیانمن شوې کورنیو ته د مرستو د ویش بهیر تنظیمیږي او د افغانستان اسلامي امارت زیرک وزارتونه او ادارات او همداشان نړیوالې مرستندویه ټولنې به وکولی شي چې د کره ارقامو په لرلو سره اړین اقدامات ترسره کړي. اوس د وطن د جوړونې